د هلمند د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت رئیس الحاج مولوي محمد ګران عبیدي صاحب په خپل کاري دفتر کې د ولایت د ټولو 18 ولسوالیو د ملکي تعقیب او نظارت لامرینو او مسلکي کارکوونکو سره د همغږۍ مهمه غونډه ترسره کړه. د ولایت مقام واین مولوي محمد قاسم ریاض وایي په دې غونډه کې د امارتي فرمانونو او احکامو د دقیق پر وخت او جدي تطبیق پر ارزښت ټینګار وسو او ګډونوالو ته سپارښتنه وسوه چې په خپلو اړوند ولسوالیو کې د ورکړل سوو لارښوونو عملي کېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. همدارنګه د ادارو په کچه د احتمالي فساد د مخنیوي، د روڼتیا د پیاوړتیا، حساب ورکونې او اغیزمنې څارنې پر میکانیزمونو هر اړخیز بحث ترسره سو. د هلمند د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ریاست کې د ټولو ولسوالیو د تعقیب او نظارت لامرینو او مسلکي اعضاو سره د همغږۍ غونډه وسوه چې په دې غونډه کې د هلمند د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت محترم رئیس صاحب ټولو راغلو امرینو او مسلکي اعضاو ته د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمانونو، حکمونو، هدایتونو او همداراز د ریاست الوزرا عالی مقام د حکمونو او هدایتونو د کابینې د مصوبو او تقنیني سندونو د تعقیب، نظارت او نقض مخنیوي په اړه لازم لارښوونې او سپارښتنې وکړي او زیاته یې کړه چې په ادارو کې د احتمالي فساد د مخنیوي لپاره باید جدي هڅې وشي او خپل رسالت او مسؤلیت په ښه ډول سره ترسره شي. د هلمند د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت رئیس ټینګار وکړ چې د قانون حاکمیت او د امارتي اصولو تطبیق د ټولو مسؤلینو ګډ مسؤلیت دی او هیڅ ډول سرغړونه به د زغم وړ نه وي. نوموړي د څارنې د بهیر د لا پیاوړتیا، د راپور ورکونې د منظم سیستم رامنځته کولو او د ستونزو د پر وخت حل لپاره لازم لارښوونې وړاندې کړې. سربیره پر دې ګډونوالو خپلې ستونزې، وړاندیزونه او تجربې شریکې کړې چې د حل لپاره یې اړوندې پریکړې او سپارښتنې هم وسوې. د غونډې په پای کې پریکړه وسوه چې د همغږۍ دا ډول ناستې به دوامداره وي څو د چارو د ښه والي، شفافیت او اغیزمنتیا کچه لا لوړه سي. دا غونډه د ادارو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا او د مفاسدو پر وړاندې د جدي مبارزې په برخه کې یو مهم ګام بلل کیږي چې تمه ده په پایله کې به د څارنې بهیر لا چټک، منظم او اغیزمن سي.